السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. الوحدة الثانية المدرسة. لومړی وحده موږ په 12 ویډیوګانو کې ختمه کړه او هیله کوم چې هغه نه مو څه یاد کړي وي او ما تاسو ته مخکې ویلي ول چې څه مشکل وي هغه تاسو موږ سره شریکولی شئ. نو په دې وحده کې موږ المدرسه د ښوونځي یا مدرسې په باره کې خبرې کوو. هغه کوم ټول کلمات ټول جملې چې د ښوونځي په اړه وي ټول موږ دلته وایو ان شاء الله. نو په دویمه وحده کې د دلیلونه دي چې موږ کوم شیان په دې دویمه وحده کې به وایو. نو خپل درس شروع کول نه مخکې باید تاسو ته وایم چې یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او فیسبوک کې فالوینګ کې صفر کلیک کړئ ترڅو زموږ درس تازه درسونه تاسو ته راسي. نو دې کې زموږ یو څو اهداف دي چې موږ باید دویمه وحده کې دا ترلاسه کړو. ان يكون قادرا على استخدام اسماء الاستفهام. موږ باید په اسماء الاستفهام باندې پوه شو چې هغه کوم دي. اين وماذا وماذا ټول ورسته وایو. بل اسماء اشاره په دې دویمه وحده کې وایو. اسماء المكان وایو او بل استخدام بعد الحروف او اسماء الزمان دا وایو. دا ټول او اعداد یو نه تر شلو پورې او دلته نور معلومات دي چې ټول به په دې دویمه وحده کې وایو ان شاء الله. نو خپل درس شروع کوو. الدرس الاول التمهيد. نو تمهید مقدمه یا وړاندې کولو ته ویل کیږي. مدرسه کې اول قبل المدرسه الروضه کودکستان ته ویل کیږي. کوم چې لومړی صنف نه لومړی ټولګي نه مخکې وي هغه ته روضه کودکستان ویل کیږي. مدرسه تاسو ته معلومات ده یو ابتدایي ده بګینر چې ورته وایي. متوسطه او بل ثانویه لسم دولسم چې کوم بعد کالج ورته ویل کیږي او بعد منګ خو افغانستان کې هم د اول نه 12 پورې ټول مکتب کې راځي. متوسطه نه هم صنف پورې د فکر کوم او ثانویه لسم دولسم ده والله اعلم. او بعد المدرسه مدرسې نه مکتب نه ښوونځي نه وروسته الجامعه راځي. الدرس الأول لومړی درس يسمع يقرأ يكتب الرياضيات العلوم يستأذن الرياضة الحاسوب مكتب هنا هناك طالب معلم أستاذ مدرس حارس. د دې معنا تاسو ته کومه. يسمع اوري يقرأ لولي يكتب لكي الرياضيات رياضي العلوم ساينس يستأذن إجازة أخلي الرياضة سبورت يا ورزش الحاسوب كمبيوتر مكتب دفتر هنا دلتا هناك هلتا this that طالب شاگرد خوانزي طالب بخنه غواړم طالب زده کوونکی معلم استاذ مدرس یو خبره ده معلم ته ویل کیږي. حارس چوکیدار دلته ویل دي چې دا کلمې چې دي د مضارع حروف انایت ورته ویل کیږي. الف نون یا تا. د دې په اړه کې د ګرامر کې تاسو ته جدا ویډیو جوړوم چې دا کوم حروف دي او مثالونو سره درته واضح کوم. صرف فلحال که درته وایم ځکه دې ګرامر مونږ نه دی ویلی بیا تاسو ذهن ګډوډېږي. اوس يسمع هغه اوري. دریم شخص ده يسمع اوري. ګوره که دلته یا په ځای مونږ تا راوړو تسمعو ته اوري. که الف راوړو اسمعو زه اورم. که نون راوړو نسمعو مونږ اورو
ټول دغسې ده. که دلته یا په ځای موږ الف راوړو متکلم راځي، که تا راوړو مخاطب راځي، که نون راوړو جمع متکلم راځي. پوه شوئ؟ نو فلحال دې ته دا ښه ګڼمه چې دې کې دا د ګرامر په درس کې دې ته انشاءالله د ویډیو جوړوم چې دا کوم حروف دي چې هغې نه مخاطب او دا نورې جملې جوړیږي. نو فلحال دې درس کې مونږه دا لغتونه دي دا یاد کړئ او دس دټ هونه دلته هناک هلته دا یاد کړئ. دفتر ته مکتب ویل کېږي، زده کوونکي ته طالب ویل کېږي، معلم استاد مدرس دا یو خبره ده. یو حارس نوې لغت ده، نوې کلمه ده. چوکیدار ته ویل کېږي حارس چوکیدار. ښه دا بل دا خو تاسو ته معلوم. شمال جنوب شرق غرب دا خو زمونږ پښتو کې هم دغسې ده. شمال جنوب نه پښتو کې لږ فرق کوي. شمال جنوب شرق غرب بس تاسو ته معلومیږي چې دا څلور اطراف هغه دي. بل درس خلف شاته، امام مخامخ، امام مخامخ، خلف شاته. یسار څه ویل کی؟ چپ طرف ته. یسار چپ طرف ته. یمین خی لاس ته، یمین خی لاس، یسار چپ لاس ته طرف. دا موایو البته دا کلمات منګه تیر پاڼه کې پوسټ کړي ول. ادوات المدرسه د مدرسې ادوات یا هغه سامان یا کلمې چې مدرسه کې د استعمالیږي. لومړی کتاب مسطره دې ترجمه البته مونږ کړې ده. مسطره قلم جاف، قلم جاف، قلم حبر، قلم حبر، قلم رصاص، قلم رصاص، حقيبة، دفتر، معجم، مساحة، حبر، براية، مزيل، ألوان، ورقة. نو دا زمونږ نننی درس و. هیله کوم چې زده شوی مو وي. نو که څه پوښتنه وي هیله کوم چې کومنټ کې ولیکئ او تاسو نه هیله کیږي چې دغه ویډیو کې دا کومنټ کې دغه لپاره جملې جوړې کړئ. یو جوړوئ، دوه جوړوئ، درې جوړوئ، خو مقصد جوړې کړئ. همداسې مه کینئ. موږ کوشش کوو چې عربي ته خدمت وکړو، نو تاسو هم کوشش وکړئ چې دغه جملې کومنټ کې ولیکئ او دغه ویډیو ما ته چا ویلی چې څوک یې لایک کړي دا بیا فیسبوک نور خلکو ته ښیي. نو هیله کوم چې دا ویډیو لایک او فیسبوک کې یوټیوب کې هم دا ویډیوګانې لایکوئ تر څو نور خلکو ته هم دا ویډیوګانې ورسیږي. او که څه پوښتنه وي کومنټ وکړئ، ویډیو لایک او شیر حتما کړئ. بیا هم که څه پوښتنه وي کومنټ کولی شئ. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.